بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې زه ډېر بد خوبونه وینم، دا څه وجه ده؟ علامه مفتی خالد سیف الله الرحمني صاحب په خپله فتاوا کتاب الفتاوا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 222 هغه د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه یو روایت راخستی چې حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایله کچیر ستاسو څوک ښه خوب وویني نو هغه دا وګڼي چې د الله جل جلاله د طرفه څه دی، په دې چې د الله جل جلاله شکر ادا کړي او دغه خوب چې دی دا د نور سره هم بیانولی شي. کچیر یو ناخوښه خوب وویني نو په دې پوه شي چې دا د شیطان د طرفه څه دی، د شیطان څخه دې پناه وغواړي او دغه خوب دی بیا د چا څه نه ذکر کوي. په حواله د صحیح البخاري حدیث نمبر 6915 او چې کله بد خوب وویني نو دغه وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اللهم انی اعوذ بک من شر هذه الرؤیا، دا دعا وای او خپل سیټ بدل کا او سیټ سي د بل طرف ته واوړه او کچيري په بستر باندې نو یو سیټ ته دی هغه چپه سیټ ته دی درې واره توکه بد خوب چې وویني. او محترمینو خوبونه چې کوم سبانن صحابه دي علامه مفتی ولی حسن ټونکی رحمه الله دا هغه څه به چا پوښتنه وکړه چې ما داسې خوب لیدلی دی، هغه به ووایي چې ولاړ څه بریاني وخوري، کورمې وخوري، ګیس مې سر ته وخېږي، بارمي په سر کې ګیس پله ګرځي، هغه د باندې خوب سي. نو ډېر محترمه په دې باندې د پریشانۍ خبره نه ده، نه دا د مشکلات خبره ده، بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایه یا اللهم انی اعوذ بک من شر هذه الرؤیا دا وایه. ډېر په خوبو باندې مه پریشانه کېږي. نه محترمینو د ډېرو خوبو پوښتنې زموږ څه کوئ. الله دې خیر درکړي.